سویټزرلند د امریکا دوست نن یو اعلان وکړي چې د نن ورځې بعد امریکا خپل د ملټری تیارې زما د هوایي میدان څخه استفاده نسی کولای درغو چې دا جنگ خلاص نسی او زه امریکا ته اس ملټری اکوپمنت نه خرڅوم. په دام باید تاسو پوسی چې سویټزرلند د امریکا غشترین کسٹمر دی، ډیر اسلحه ځینې سي او بل شي ډیر اسلحه چې د امریکا تیارې هغه پرسیژن ټیکنالوژي په کار دی، هغه بیا سویټزرلند کمپنیانې جوړي نو چې پر خرڅ نه کې د امریکا ته ډیر تاوان راورسېدی نه. او بیا هم دغه موږ ولیدل سویټزرلند ولیدل چې د F-35 چې دوی اوس په اوس کې وایي چې موږ ځنلانی سو چې هغه ایران په هیټ سنسر باندې راواچولې. نو او بګورو چې په جیوپالیټکس باندې دا څنګه تاثیر کوي. او بل شي کته سیناس په خبر چې سویټزرلند نیوټرل دی، نه څوک د دې پر ځکه باندې جنگ کولای سي، نه د دې چا سره جنگ کوي. دی همیشه د غصب مابینس کې ولاړی د دوه خور سره دوستیانی کوي. نو او بیا د اروپا په ځړ کې دی سټریټیجیکل جیوګرافیکل ورته وایي دا ډیر مهم دی چې د دوی سره ای، مګر اوس هغه دی اعلان وکړي چې موږ د امریکا سره نه یو کرا لکه سپین چې اول ویله دا نور وطنم د امریکا څخه جلا کیږي چې د امریکا د پاره ډیر تاوان رسي. او بل په دې خاطر چې سویټزرلند نن اعلان وکړي چې امریکا جنگ کوي د انټرنیشنل لا لاندې یعنی قانون لاندې سویټزرلند کولای سي چې دغه پبلکلی وایي ولې چې ډیر انټرنیشنل لا او د هیګ کنونشن دی ورته ویله هغه سویټزرلند ته قانوني دغه حق ورکړي چې دوی که یو څوک جنگ کوي یا یو شی کوي under international law دوی دا ویلای سي. او یو وری چې دوی دا خبره وکړي بیا د نور هیوادونو خو دوی ته ګوري نه، دوی ته چې ګوري بیا هغه وایي چې یعنی دا د رښتیا جنگ دی. بیا نو دنیا یو دم به بدله سي. دا به وګوري په د څو ورځو کې چې کرا دغه وطن هم د دغه څه ایستکیږي د امریکا څه ایستکیږي دغه ته وایي شفت اف پاور. دا ډیر مهم دی چې دا شانت سي په پوسي. هغه بل ورځ چې ماته ستو ویل چې په قطر کې یو لیکوید ګاز کمپنی وهله، هغه کمپنی 19% د دنیا لیکوید ګاز ورکوي. دا ډیر مهم شان چې ځان په خبر کوي. بل شي دا د درو څخه تر 15 کال نیسي چې دغه فیکټوري بیرته سم کی. نو کته سي دغه مهم شان ځان په خبر نه کوي او په دغه خبر نه سي چې دغه ایکسپورت او امپورت پر ټریډ باندې ډیر تاثیر لري، ګلوبالي تاثیر لري، کله دنیا باندې تاثیر لري. ار کور په د دنیا کې چې دی کله تیل د خاصي کله انرژي د خاصي کله برق د خاصي پر تاسو تاثیر کوي، پر ټول تاثیر کوي، په پیسو تاثیر کوي. نو د امریکا غټ ملټری بیس چې الته دی هغه اعلان وکړي چې موږ فول ایواکویشن کوو، خپل عسکر یې وخت کړ راوېستله او د امریکا ټول سټیزن ته ویل چې بایلند ارڅونه ژر چې کیږي د عراق څخه ووزي. په عراق کې څو عملیې پر وسولې او د افغانستان څخه چې امریکایان وتل ډیر اسلحه پاتې سوله. د عراق څخه چې وزي اوس په عراق کې د military intelligence infrastructures لري، the Patriot missiles لري، the radar installations لري، نور ډېر technologies دي، مګر هغه د ځان سره ولې نسی وړای وای موږ په hostile territory سره مخامخ کیږو. د درس ځایو تیریږي چې اته زموږ دشمنان ډېر دي او موږ غواړو چې زموږ سیاسي شان د دې ولاستور ولويږي. نو اوس هم اره ورځ پر دې باندې عملیه کېدلې په دا خاطر عراق سقوط وکړي او امریکایان ځنې ووتله. د global energy market وایي چې 11 میلیونه بیرل اویل هر ورځ موږ تاواني کیږو. په 1973 کې 1979 کې چې د اویل کرایسس و په هغه وخت کې دوی یوازې 15 میلیونه بیرل تاواني سو، اوس دوه چنده. نو په دا ټوله دنیا کې هر وطن ځان ته پروګرام جوړ کړی دی. هندوستان د فول ګریډ ریستریکشن، چین چې وايي موږ پر چا باندې تیل نه خرڅو فعلا، نورو مملکتو پاکستان وايي څلور ورځې وظیفې کوي نورې مه کوو. نو هر یو ځان ته یو پروګرام جوړ کړی دی. وبګورو چې شي کیږي. مګر په دغه وخت کې په اول سر کې ایران چابک حمله یو د بل سره کولې
او دی ویل چې د ایران ګرد اسلحه به خلاصي، هغه خلاصه نسوه. نو فکر اوس دا کوي چې هغه فیز 1 وو او اوس ایران فیز 2 ته ولاړی. فیز 2 معنا دی ډیر په پرسیژن عملې پر کوي. اول یې ګرد ایر پاور ځنې است کوي، هغه دیالس تیارې چې وهلې چې هغه د ریفیلینګ د پاره وي، بیا هغه کشتي وروهله چې ګرد اسلحه پشکې کې و، بیا اوس عراق سقوط وکي. دا یو داسې شان دي چې دا ګرد ګلوبل پاورز شفت کوي. یعنی په سایکولوژیکل وارفیر کې ایران یې ګټي در اوسه پورې، خو هغه داسې کارونه کوي چې د ګردو دماغونه یې اور بدل کړل. او هغه وخت چې ستا اپوننټس هغه نفر چې ستا سره جنګ کوي چې هغه نه په خبره ته چې کوي دا ګرد دنیا ورختای. اگر دا ته ماتل چې ایران به اوس شو کې اوس شو کې، دا د امریکا د لپاره شنه دي. نو وبګورو چې یو واری چې دا جنگ خلاصي، دا ته موای چې جنگ به خلاصي که به خلاص نسی، دا وای چې جنگ خلاصي کم وطنونه به کم وطنونه یي. دا ګرد د دنیا نقشه به بیا هم هغه رقم یي که به تغییر وخوري. او دا ګرد د دنیا سوپر پاور به چیرې یي. څوک به سوپر پاور یي او څوک به نه یي. دا ډیر ژر روان دي. که تاسې فکر کوئ